بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د هغه په مبارک ژوند کې د جنت زیری ورکړی. د ابن ماجه حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی: ان الله اتخذني خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا فمنزلي ومنزل ابراهیم فی الجنة یوم القیامة تجاهین والعباس بیننا مؤمن بین خلیلین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: په رښتیا چې الله رب العزت زه خپل نږدې دوست غوره کړی یم، لکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام یې چې خپل نږدې دوست غوره کړی و. زما او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام کور به په جنت کې یو بل ته مخامخ وي، او د عباس بن عبدالمطلب کور به زموږ ترمنځ وي، هغه د دوو دوستانو ترمنځ مؤمن دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پلار د عبدالله سکه ورور و. کنیه نوم یې ابوالفضل و او مور یې نبیله نومېده. د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه مور په عربو کې لومړنۍ ښځه وه چې بیت الله شریف ته یې د وریښمونو غلاف ور واغوست. دا ځکه چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په ماشومتوب کې ورک شوی و، نو مور یې نظر منلی و که عباس را پیدا شي کعبې ته به د وریښمینو غلاف ور واغوندم. نو کله چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پیدا شو، مور یې خپل نظر ترسره که او کعبې ته یې د وریښمینو غلاف ور واغوست. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه 2 یا 3 کاله له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشر و. د جاهلیت په دوران کې د قریشو له سردارانو څخه شمیرل کېده. د مسجد حرام ساتنه پر غاړه وه او حج ته راتلونکو کسانو ته به اوبه ورکولې. له اسلام راوړو نه مخکې هم له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې په بیعت عقبه کې ګډون کړی و. او هغه کسان چې مدینې منورې نه راغلي ول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د هغوی نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرستې ژمنه هم اخیستې. تاسو په نورو خپرونو کې اوریدلي. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو کسانو سره چې د مدینې منورې نه راغلي و بیعت وکړ، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت لپاره تیار شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په مکې مکرمه کې پاتې شو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه به مکې مکرمه کې له کمزورو مسلمانانو سره مرسته کوله. او لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، دا چې عباس رضی الله تعالی عنه د قریشو له سردارانو څخه و، نو له همدې امله مجبوره شه چې د مشرکینو سره د بدر غزا ته راشي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
خپلو مبارکو اصحابو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته امر کړی و او حکم یې کړی و چې هیڅوک به عباس رضی الله تعالی عنه نه وژني او نه به ورسره زور او زیاتی کوي ځکه هغه په خپله خوښه په جګړه کې نه و شامل شوی. کله چې مشرکینو په جګړه کې ماته وخوړله او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هم د نورو بندیانو په ډله کې د مسلمانانو لاس ته ورغی. صحابه و کرامو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کلک وتاړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله شپه په ویښه تیره کړه، ویده نه شو. ځینې صحابه و کرامو رضی الله عنهم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل ای د الله رسوله تاسې ولې ویښ یاست، ولې نه ویده کیږئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د عباس په تکلیف اندېښمن یم او خوب هم نه راځي. نو په دې بندیانو کې یو بندي په ډېرې خواري خپل زنځیر سست کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ولیده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړه چې د ټولو بندیانو زنځیرونه دې سست کړی شي. سهار مهال چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راوړل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای عباسه د خپل ځان د خپل وراره عقیل بن ابي طالب او نوفل بن حارث له لورې فدیه ادا کړه. عباس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبره لږ ټکنی شو او ویل زه په خپله خوښه نه یم راغلی بلکې قریشو له ځانه سره په زور راوستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه فدیه ادا کړه چې آزاد شي. همدې وخت کې الله رب العزت دا آیت نازل که یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحیم. ای پیغمبره هغو بندیانو ته چې ستاسې په لاس کې دي ووایه که الله رب العزت ته معلومه وای چې ستاسې په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسې ته له هغه څه څخه زیات درکړي چې له تاسې نه اخیستل شوي او ستاسې خطایو به وبخي او الله رب العزت بخونکی او رحم کوونکی ذات دی او الله رب العزت په دې باندې ښه پوه. عباس رضی الله تعالی عنه چې له ځینې نورو بندیانو سره بیرته مکې مکرمې ته ستون شو نو د هجرت په اړه یې فکر وکړ او بیا له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هجرت اجازه وغوښته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای زما تره حرکت وکړه لکه څرنګه چې الله رب العزت زما پر نبوت مهر لګولی دی همداسې ستا پر هجرت هم مهر لګولی ته به ضرور هجرت کوي. عباس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشوره د مکې تر فتح لږ مخکې مدینې منورې ته هجرت وکړ او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د نورو صحابه و کرامو د مکې په فتحه کې شامل شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې ته ننوت او لمونځ یې وکړ. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته د کعبې په دروازه کې انتظار ناست او په دې تمه و چې د کعبې کلیګانې به ور وسپارل شي تر څو د هغې د خدمت ویاړ ترلاسه کړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې نه د باندې راووت نو عباس رضی الله تعالی عنه په منډه ورغی او ویل ای د الله رسوله د کعبې کلیګانې ما ته را وسپارئ او د خدمت ویاړ یې را په برخه کړئ. زه به د کعبې د خدمت تر څنګ حاجیانو ته اوبه هم ورکړم. نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام له دې آیت سره نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. مسلمانانو الله رب العزت تاسې ته حکم کوي چې امانتونه د هغوی اهل ته ور وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوئ نو په عدالت سره یې وکړئ. الله رب العزت تاسې ته په دې سره ډیر لوی نصیحت کوي او په باوري ډول الله رب العزت اوریدونکی او لیدونکی دی.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه را وغوښت او د کعبې د خدمت ویاړ یې ور په برخه که د کعبې کلیګانو ورکولو پر مهال یې ورته وفرمیل خذوه یا بني طلحه لا ینتزعه منکم الا ظالمون ای بنو طلحه د کعبې کلیګانې در واخلئ له تاسې سره دې پاتې وي او له تاسې نه به یې یوازې ظالم اخلي غیر د ظالم یې تاسو نه څوک نشي اخیستلی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق دي یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی نه د کعبې کلي غوښتې وه چې تاسې راکئ زه کعبې ته داخل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغو خلکو سپکې سپورې خبرې کړې وې اما د مکې د فتح په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغواړي کلي ترې اخلي کعبې ته ننوځي او بیرته کلي دې ته ورسپاري چې تر اوسه پورې هم د کعبې کلیګانې د هغوی په اولاده کې دي د حنین د جګړې وخت راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له 12,000 مجاهدینو سره له مدینې منورې نه ووت 10,000 تنه د مدینې او 2,000 هغه خلک وه چې د مکې د فتح په ورځ مسلمانان شوي ول مشرکینو د تهامه په وادي کې اړولي ول د ثقیف او بني غطفان قبیلې له ځان سره یو ځای کړې وې او له خپل ټول جنګي زور مال ښځو او ماشومانو سره جګړې ته راوتي وه تر څو له مسلمانانو سره یو فیصله کوونکی جنګ وکړي ځکه چې په همدې وخت کې مکې مکرمه فتح شوې وه او نږدې وه چې ټول عرب مسلمانان شي نو ځکه مشرکین د یو قوي جنګ په نیت له کورونو راوتي ول او له ځان سره خپل ماشومان او ښځې هم راوستې وې تر څو د تیښتې هیڅ لار ورته پاتې نشي کله چې مسلمانان له مشرکینو سره مخامخ شول نو مسلمانانو په خپل ډیروالي غرور وکړ او ویل نن موږ ډیر یو او هیڅوک نشي کولی چې پر موږ باندې غالب شي نو الله رب العزت د دوی دا کار خوښ نه که او د جنګ نقشه یې داسې بیان کړه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله رب العزت له دې نه مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسو مرسته کړې ده او اوس د حنین د غذا په ورځ به تاسې د الله ملاتړ لیدلی وي په دې ورځ تاسې د خپل شمیر په زیاتوالي غروئ خو هغه ستاسې هیڅ په کار رانغی او ځمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسې تنګه شوه او تاسې شا واړوله او وتښتېدلی د جګړې تر پیل وروسته له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر لږ کسان پاتې و او نور تیت و پرک شول په پاتې کسانو کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هم شامل و او په همدې جنگ کې خپله زړورتیا او خپل بهادري ثابته کړه ابن عساکر وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حنین په ورځ حنظله بن ربیع د طایف خلکو ته ورولېږه چې له هغوی سره خبرې وکړي د طایف خلکو غوښتل چې وینیسي او د بندي په توګه له ځان سره خپلې کلا ته ننباسي همدې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک به حنظله له هغوی نه راخلاص کړي عباس رضی الله تعالی عنه ورغی او حنظله له هغوی نه راخلاص که او په خپله غیږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راوست عباس رضی الله تعالی عنه ډیر پیاوړی و حنظله یې ترې په داسې حال کې راخلاص که چې هغوی پرې د کلا له سر نه ډبرې راورولې دلته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله تر دې دواړه چې په خیر سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغلل نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د حنین د جګړې پر ورځ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کچرې جلب نیولی و او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز ویل انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب زه پیغمبر یم په دې کې دروغ نشته زه د عبدالمطلب زوی یم حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ډیر لوړ غږ درلود
له همدې امله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر تیت او پرک شوو مجاهدینو ته په لوړ غږ داسې ورنارې کړې: ای د انصارو ډلې، ای بیعت کوونکو، زما خواته راشئ. دا مهال یې غږ په وادي کې انګازې کولې. عباس رضی الله تعالی عنه به بیا دا غږ کاوه تر دې چې مسلمانان بیرته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا راټول شول او الله رب العزت فتح ورکړه، لکه څنګه چې الله فرمایي: ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلك جزاء الکافرین. بیا الله رب العزت خپله ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو نازله کړه او هغه لښکرې یې راکوز کړې چې تاسې نه لیدې، او د حق منکرانو ته یې سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حقه منکر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له انصارو او مهاجرینو سره بیرته مدینې منورې ته ستون شه. دلته د لومړني اسلامي دولت بنسټ کیښود. دا مهال حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هم ورسره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د عباس رضی الله تعالی عنه فضیلت په دې الفاظو بیان کړ: هذا العباس بن عبد المطلب اجود قریش کفا و اوصلها. د عباس بن عبدالمطلب دی، په قریشو کې تر ټولو ډیر سخي او ډیر خپلوي پالونکی دی. یو ورځ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په ډیره غصه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل: ولې په غصه یې؟ ویل: ای د الله رسوله، دا څه وجه ده چې کله قریش یو له بل سره مخ شي نو په ډیرې خوښۍ سره مخ کیږي، او کله چې له موږ سره مخ شي نو بیا یې هغه حالت نه وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه څیره له غصې تکه سره شوه او وی فرمایل: والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل إيمان أبدا حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال: يا أيها الناس من أذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل سنو أبيه. پر هغه ذات قسم چې زما روح یې په لاس کې دی، هیڅوک تر هغې پوره مؤمن کیدی نشي تر څو چې له تاسې سره د الله او د الله د رسول د خوښي لپاره مینه ونه کړي. بیا یې وفرمیل: ای خلکو، چا چې زما تره ته تکلیف ورکړه داسې ده لکه چې ما ته یې تکلیف راکړی وي، ځکه تره د پلار په څیر دی. همدارنګه عبدالله بن حارث د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي چې هغه وفرمیل: اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أدعو به فقال صل الله العفو والعافية. قال ثم أتيته مرة أخرى فقلت يا رسول الله علمني شيئا أدعو به. قال فقال: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صل العافية في الدنيا والآخرة. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمای: یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغلم او ومې ویل: ای د الله رسوله، یوه دعا راته وښیه چې له الله رب العزت نه وغواړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: له الله نه د بښنې او سوکالي دعا وکړه. بل ځل چې بیا ورغلم ورته مې وویل: ای د الله رسوله، یوه دعا راوښیه چې له الله تعالی نه وغواړم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ای عباسه، ای د الله د رسول تره له الله تعالی نه په دنیا او آخرت کې د بښنې او سوکالي دعا وکړه. نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو که غواړئ چې دا دعا وکړئ داسې ووایئ: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. هیله ده چې الله رب العزت ستاسو دا دعا قبوله کړي. عامر بن سعد له حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. هغه کس د ایمان خوند وڅکه چې الله جل جلاله یې خپل رب، اسلام خپل دین او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر وبولي. او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په همدې توګه د ایمان خوند څکلی و، ځکه چې هغه الله خپل رب ګڼلی و
اسلام یې خپل دین ګڼلی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې خپل پیغمبر ګڼلی و. د عباس رضی الله تعالی عنه لپاره همدغه ویاړ بس دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت کېده او کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو همدا عباس رضی الله تعالی عنه و چې تر ټولو نږدې خپلوانو نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر څنګ ناست و. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د عمر په پای کې په سترګو ړوند او 23 هجري کال د رجب یا رمضان په 12 وفات شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یې د جنازې لمونځ وکړه او د جنت البقی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو او د وفات پر مهال ځینې سیرتدانان لیکي چې د دې مبارک عمر 88 کاله و. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د ښایسته اوږد قد، نرم بدن او په منځ بیلو شوي ویښتانو څښتن و او په خپل ژوند کې او یا غلامان آزاد کړي ول. نو موږ وایو ای عباسه پر تا دې سلام وي، ای د حرم خړوبونکیه پر تا دې سلام وي، ای د محمد رسول الله تره او هغه انسانه چې رسول الله دې په اړه فرمایلی و چې ستا کور د دوو دوستانو د کورو ترمنځ دی، پر تا دې سلام وي. نو الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د دې مبارکو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په نقش قدم باندې پل کېدو تر څو چې الله رب العزت موږ ته هم کامیابي د دنیا او آخرت نصیب کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.
جمال کو جمال دی ټولې کوڅې ټوله وطن جړېږي چې محمد لدي محبا